هلک پورې ځان مه که جینۍ نه به ته څه بچت واخلې. ما سره نشته څوک که نه، ما سره داسې نجونې دي چې نه غواړم رایوالم شاید خوښې دې نه سي. ته یې وراواله ځه زه سترګې پټوم چې ته څنګه جینۍ راغلې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وایي دا په میچ کې دي که نه ولي جانه قربان دې سم. ستا نه ښې دي؟ شاید نه مړه ستا سره کمال و جمال ښه دي. ما سره ټول ښه دي، ټول هر څه ښه. یو شی مې چې نه خوښېږي ځان کې سترګې دا رنګ چې تور وای ډېر به ښکلی وای، شنې چې نه وي تور وای. زما شنې نه خوښېږي، زما سترګې شنې دي. دا چې سترګې بدل کړو تا سره یې چینج کا. تا سره به یې چینج کړم. زما خړه بخنې دي تورې نه دي. ښه به دا ډېر هم ښکلي دي. نور شیونه به هم سره چینج را چینج کوم. بیا به ګرځېدی نه شي په بازار کې لکه ما. نه داسې زړه درته یادوم ستا کبر وکړمه. هلته مه ځه هلته مه ځه. بیا به ګزار یارې خوا. نه ما داسې ویلې ما زړه به سره چینج را چینج کړو. ته کوم ځای ته لاړې؟ یاره یو ورځ دې چل کوم ښه یا دغه تا څه چې دي دغه ځایونه وادرې داسې قدرتي وادي د شی پکې ږدم راږدم چې څه کېږي. بازار کې به وګرځم را وګرځم وادي ورېده. ته پوهېږې ولي زه چې نوې ټیک ټاک ته راغلم ما ستا ویډیوګانې لیدې ما به ویل یا خدایه داسې ورځ به شي چې زه به ولي سره میچ وکړم. او ما اوس زه ته خبره وکړم ما چې ستا ویډیو وکتل او لایف مې وکتل خدایه دا به یو ورځ چې ته سره به زه ډبل ټیپ کوم پرې نږدې الله استغفرالله. دا ته د سړي لور چې وادرې د ګوره انسان په زړه کې یو خواهش وادرې د ګوره زما خبرې ته غوږ کېده په ژوند کې چې څه اوزي زه قوزي دا ټولې ما تا کې ښودي دي که نه. زما چې څه د زړه راز دی ودرې زه تا ته ویم ته چې زړه راز دی هغه دې ما ته وویلې. ګوره د انسان دا ګوره زه داسې نه وایم وادرې چې ته به یا غلطه جینۍ یا به دغه ما داسې ونه ویل. ګوره ته یو هلک ته ضرورت لري که نه لري؟ ولې ستا په دې ډبل ټیپ لا کېدلی داسې ته جینۍ نه چې هر جلۍ هلک باید ولري یا هر هلک جلۍ باید ولري. نه څه ما ته ووایه چې ستا سایتوپلازم او کاربن ډای اکساید څنګه کنټرولوې؟ اوس ګوره زما مور چې وه 10 کالو وه چې زما پلار شهید سو هغه تر اوسه پورې واده ونه کړو 15 کالو اوسه تر اوسه واده نه ده کړی. نو بس ته ستا غوندې دونه ډېر بچي راوړي بس ته نور څه وکړي؟ خو نه دلته خو په 10 کلنۍ کې ایله چې اوس واده وکړي هغه په 150 کې کونډه شته. خاطرجم اوسه دلته خو 10 کلنۍ کې انګریزانو ته خو مزه که نه انګریزان خو 10 کلنو کې وله خولو الحمدلله ولې زموږ افغانان دا نه زموږ افغانان چې 10 کلنۍ ته ورسېږي بیا د ټوپ خوله جوړوي نو څه فایده؟ انګریزان خو وادرې د انجوای کوي چې دا سړی پیدا شي وادرې د مخکې ورسره ډبل ټیپ کړی دا خپله کولاوېږي ما نه ده کولاو کړي دوستان. نو زه تا ته اوس څه وایم وادې ورېده ستا مور خو به الحمدلله ستا پلار سره واده کړی وه چې زه به بل خاوند نه کوم نه کوې نو او ته ورته هسې یو خبره درته وکړم